اوس راځئ خپل پام د پوځي اوبتلونو په لور واړوو. د پوځي اوبتل تر ټولو پورته پوړ معمولاً د ټارپیډوز لپاره ډیزاین شوی چې د وسلو په توګه کار کوي. د اوبتل تر ټولو لاندې پوړ د بیټري رومز لري چې د اوبتل لپاره برېښنا برابروي، او د دې پوړونو ترمنځ ډیزل انجن، موټر روم او د اوبتل د عصبي مرکز په توګه پیژندل شوی کنټرول روم موقعیت لري. د کنټرول خونې پورته معمولاً د کونینګ ټاور موقعیت لري، یو حیاتي برخه چې د اوبتل د برید د مرکز په توګه کار کوي. په دې کونینګ ټاور کې بېلابېل وسایل ځای پر ځای شوي، لکه پیروسکوپونه، د شاوخوا څارلو لپاره برقي انټنونه او د وسلو د لاسرسي لارې. دا د اوبتل اصلي د داخلېدو او وتلو دروازه هم ده چې د عملي د ننوتلو او وتلو لپاره کارول کیږي. تورپیډوز په ځانګړو تورپیډوز ټیوبز کې ساتل کیږي چې په اصل کې ځان پرمختلونکي تر اوبو لاندې توغندي یعنې سیلف پروفیلډ انډر واټر میزایلز دي. دغه نلونه استوانه‌یي جوړښت لري څو دغه استوانه‌یي توغندي پکې خوندي وساتل شي. په عصري اوبتلونو کې تورپیډوز معمولاً په مخکې برخه کې ځای پر ځای کیږي، خو په 2018 کې د بالیوډ فلم ګازي اټې کې اوبتل د دې وړتیا لرله چې د تورپیډوز یې هم په مخ کې او هم په شا کې ځای پر ځای وي. دا له تاریخي لحاظه هم سم دی، ځکه هغه مهال ځواکمنو اوبتلونو دواړو خواوو تورپیډوز لرل، ځکه تورپیډوز یوازې مستقیم ډول حرکت کولی شي. یو په زړه پورې ټکی دا دی چې دغه تورپیډوز ټیوبز د ایمرجنسي اسکیپ یا بیړنۍ تیښتې پر مهال د وتلو لارې په توګه هم کارول کیدای شي، چیرې د اوبتل عمله په خطر کې وي. خو له دې لارې وتل هیڅ اسانه کار نه دی. تورپیډوز ټیوبز ډېر تنګ دي، ځکه سپک تورپیډوز یوازې 12.15 انچه او درانه تورپیډوز 21 انچه قطر لري. په ساده ټکو دا ځای خورا محدود دی. سربیره پر دې هغه کسان چې غواړي وتښتي باید د 23 کیلوګرامه بیړني وتلو لباس واغوندي، ځکه په دې ژورو کې د اوبو فشار په بېساري توګه زیات، یعنې په دې ژورتیا کې له اوبتل څخه په اسانۍ وتل ممکن نه دي. د اوبو بېساري فشار غیر چمتو کسانو ته سمدستي له منځه وړونکی دی. په اوبتل کې کارکوونکي افسران د 6 میاشتو سختو روزنو لاندې راځي. د هندوستان یوازینی پوځي روزنیز مرکز INS ستوهنا چې د وشاکپټنم ښار کې موقعیت لري، په دې مرکز کې د تورپیډوز ټیوبز ګڼ شمېر نقلي ماډلونه شته چې د افسران پرې د بیړني وتلو روزنه ترسره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې اوبتل خپل حرکت لپاره له کومې انرژۍ استفاده کوي؟ ځواب یې د اوبتل په ډول پورې اړه لري. په هندوستان کې 2 اساسي ډوله اوبتلونه شتون لري: کنونشنل او اتومي یا نوکلیر اوبتلونه. کنونشنل اوبتلونه د لوی برېښنایي بیټرۍ په وسیله حرکت کوي چې د موټر بیټرۍ په څیر دی، خو هر 2 تر 3 ورځو باید بیا چارج شي. د بیټرۍ د بیا چارج کولو لپاره ډیزلي انجن ته اړتیا وي، خو د دې انجن چلولو لپاره د هوا اکسیجن ضروري دی. چونکې اوبتلونه تر اوبو لاندې حرکت کوي، نو باید سطحې ته راوځي ترڅو ډیزلي انجن وچلول شي او بیټرۍ بیا چارج شي. په مقابل کې اتومي اوبتلونه له دې ستونزې خلاص دي. هغوی د ډیزلي انجن پر ځای اتومي ریکټر کاروي څو برېښنا تولید کړي. دا ورته اجازه ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره تر اوبو لاندې پاتې شي. یوازینی محدودیتونه د انسان اړوند وي، لکه د عملې لپاره د خوراکي توکو او موادو شتون. اوبتلونه کولی شي تر هغه وخته تر اوبو لاندې پاتې شي چې د عملې لپاره کافي توکي موجود وي. کله چې د اوبتل جوړښت وڅېړو، د دې بهرنۍ طبقه معمولاً د ربړ څخه جوړه وي. د دې ستراتیژیک انتخاب دلیل ساده دی: ربړ غږ جذبوي او په اوبو کې د اوبتل کشف کول سخت کوي. پوځي اوبتلونه د دې لپاره ډیزاین شوي چې پټ پاتې شي او د دښمن په سترګو کې ونه ښکاري. هغه توره طبقه چې په اوبتلونو کې لیدل کېږي د ربړ څخه جوړه شوې. راځئ چې د اوبتل دننه برخه وڅېړو. د ربړ په پوښ کې اصل بدن د اوبتل حل بلل کېږي. د حل 2 عام ډولونه دي: سنګل حل او ډبل حل. سنګل حل اوبتل کې یوازې د اصلي بدن یو پوړ وي، خو ډبل حل اوبتل کې 2 پوړونه لري. په ډبل حل ډیزاین کې د بالست ټانکس د دې 2 پوړونو ترمنځ ځای کې مدغم شوی وي چې اوبه یې ډکوي او په مؤثره توګه د بالست ټانکس دنده ترسره کوي. د ډبل حل ډیزاین اصل ګټه دا ده چې یوه اضافي محافظتي طبقه برابروي. که د اوبتل سره ټکر وشي، ډبل حل اوبتل زیات خوندي پاتې کېږي. ډېر عصري پوځي اوبتلونه د ډبل حل ډیزاین غوره کوي، نه یوازې د اضافي محافظت لپاره بلکې د اوبو د فشار زغملو لپاره هم، لکه څنګه چې د ټایټان سبمرسیبل د ژور فشار پیښه ښیي. د اوبو پر سطحه د فضا فشار 1 اټموسفیر وي چې د هر مربع سانتي متر په مقابل کې د 1 کیلوګرام فشار سره برابر ده. خو کله چې ژورې ته کوزیږي، فشار زیاتیږي. د هر 10 مترو په ژوروالي کې شاوخوا 1 کیلوګرام پر هر سانتي متر مربع نور هم ورزیاتیږي. پوځي اوبتلونه عموماً د داسې جوړ شوي دي چې په 300 نه تر 400 مترو ژورو کې خوندي فعالیت وکړي، او ځینې یې ان تر 500 مترو پورې رسیږي. په دې ژورو کې فشار تر 50 اټموسفیره رسیږي.
یعنې د سطحې د فشار 50 برابره. دا روښانه ده چې د اوبتل د حل یعنې بدن جوړول د ډېر قوي او زغم لرونکو موادو غوښتنه کوي. که سم مواد ونه کارول شي، خطرناکې ناکامۍ او پیښې رامنځته کېږي، لکه د ټایټان سبمرسیبل د حادثې په څېر. پوځي اوبتلونه د لوړ کیفیت پولادي الیاژونو څخه جوړیږي چې پولاد له ټایټانیم، کاربن، المونیم او نورو عناصرو سره ګډوي څو بېسارې پیاوړتیا او دوام ومومي. د اوبتل ډیزاین کولو ستونزمن هنر له دې خبرې نه ښکاره کېږي چې ډیزلي برقي اوبتل د طرحې جوړول شاوخوا 10 کاله وخت غواړي، خو اتومي اوبتلونه بیا لیک تر لیکه 15 نه تر 18 کلونو پورې د ډیزاین په پړاو کې پاتې کېږي. که د نورو پرمختللو هیوادونو یادونه وکړو، د امریکا د بحري ځواک اوهایو کلاس اوبتلونه د نړۍ له ټولو ځواکمنو اوبتلونو شمیرل کېږي. د امریکا د دې ټولګې 18 اوبتلونه او هر یو یې د 24 ټرایډنټ 2 بلیسټیک توغندیو د لیږد وړتیا لري. نور هم حیرانوونکې خبره دا ده چې هر ټرایډنټ 2 توغندی تر 14 اتومي بمونو د ځایولو ظرفیت لري. وروسته چې د امریکا او روسیې پریکړه وکړه چې د خپلو اتومي وسلو شمېر راکم کړي، نو د دواړو هیوادونو د سټارټ 1 تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د هر توغندي د نیوکلیر وارهیډ شمېر له 14 نه 8 ته راکم شو. د سټارټ 1 تړون چې په رسمي ډول د سټراټیجیک آرم ریډکشن ټریټي بلل کېږي، د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لومړنی هغه تړون چې د ستراتیژیکو اتومي وسلو د کمولو لپاره لاسلیک شو. د دې ترڅنګ د امریکا بحري ځواک نور ځواکمن اوبتلونه هم لري، لکه ورجینیا کلاس، لاس انجلس کلاس او کولمبیا کلاس. په روسیه کې بیا یاسین کلاس تر ټولو پیاوړی اتومي برید کوونکی اوبتل په توګه پیژندل کېږي. تر هند، امریکا او روسیې وروسته چین، برتانیه، فرانسه او جرمني هم د همدې کچې پرمختللي اوبتلونه لري. د دغو اوبتلونو د عملي اصل شمېر په هر هېواد کې محرم ساتل کېږي، ځکه چې دا بهیر پوځي حساسیت لري، خو اټکل کېږي چې د عادي پوځي اوبتلونه د 50 نه تر 80 کسانو پورې عمله لیږدولی شي، او لوی اتومي اوبتلونه بیا نږدې 100 کسانو ته ځای ورکوي. د دغو اوبتلونو اندازه او جوړښت رښتیا هم د حیرانتیا وړ دی، لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاري، په رښتیا د باور وړ نه دي.